هلکه تیز استاز دا ښه عادت دی د هر یو کار نه ځان په منډه خلاصوي نه. ښه دی خدایه چې تیز دې پیدا کړی یمه د اختر په ورځ مې هم څوک نه پرېږدي. هلکه دغه دي کسان ناسته څه نه دوی راته د کار وایي داسې په دې شرټ کې غلی غلی واوړه. هلکه منصوره اور پې تیز استاز وایه رور ته وردېږه که نه یار ما خو یاره په اسمان غوښتې خدای راله په ځمکه راکړي یاره. خیر شه هلکه مړه زما لږ کار دی یاره مې چې څه ټایم راله راشي چې وي که یاره. یاره نن هم دا وګوره د اختر ورځ د روانې م او د بل اختره پورې خو زه د سره نه یم وزګار کارونه ډېر دي. مړه زما زیات نه زیات د نیمې ګنټې کار دی خو مړه څه لږ ټایم ولې وباسه چې راشي یاره. زه بس که موقع میلاو شوه در به شم درله چېرته د جمعې ورځې ته بیا اړو نو ځکه چې وزګار نه یم یاره د اختره پورې کارونه دي نو په تمه شمه راځې یاره په تمه شه که چېرته جمعې ورځ چوټي راله بس په تمه شه ځه ګورې په بل چای نه کوم بس بې فکره شه ببوځې راواله. ټیک ته ځه هلکه تیز استاز ته مې د کار ویلي دي او هغه به راځي. ګوره ډېر په مشکله مې ته ټایم راغستی دی خو هغه وایي چې زه د اختر په ورځ هم نه یم وزګار خو خبره مې ورسره کړې ده خو چې رالې که نه نو ګورې چې کار دې والې بیا ښه ټیک ده او هغه به راځي چې رالې کار به دې والې بیا ښه ټیک ده ټیک ده ځه. هلو څه ولې مړه نو په وخت په پوره کړی وی که نه صحیح ده زه روغه ده ځه ټیک ده ټیک د مړی به خیر دی که د کار ونه شي سمیع الله هسې مې ویلي دي سبا له به د هغه کار نه بیا ورمنډه کا به پکې وکړي. څنګه چل دی بچې خیر دی هغه سمیع الله ته ورشه کور کې وسره ماته د کار ویلي و که نه بس وی ورته اواز وکړه تیز استاد راغلی دی وکړه کار کې ښه تیز استاد یاره زه کسانو له لاړم خو د هغوی سره تره و پات شوی نو ما یې ده راته ویلي دي چې دوی څه وایي کار کوي که نه. ښه نو بس اوس یې کوم بس اوس راغلی یم او دقه موقع ده ځه راځه صحیح ده بس یاره دا سیټینګ میټینګ کومه چیز ته په بسم الله وکړو که نه ماړه سیټینګ میټینګ پرېږده خو ته ما ته تاج محل دا قصه وکړه تاج محل دا څه قصه وه یاره دا تا ته چا ویلي ماړه پرېږده زه خبرې یم که نه خو قصه راته وکړه چې دا څه قصه شوې وه یاره. د تاج محل هغه خو اوږده قصه ده خو زه په لنډو ماړه لنډې راته وکړه نه هغو زه ملیشیا ته لاړم یاره کارډونه مې وګرځول کار راته ایسته کې ولګېدو نو یاره د کور کارو ماته چې دا ساس که چې ما نقشې ته وکتل دا ډېره ایزي وه نو یاره یو زه شوم او یو مې ځان سره شاګرد کو او شاګرد مې د ځان سره کو که نه یاره بس کارم شروع کو یاره به خټه راکوله او ما به لګوله به خټه راکوله او ما به لګوله. دا تاسو په خټه کې جوړ کړی دی؟ دا په خټه کې جوړ شوی دی او کمه خرچې پې کړې ده نو یاره بس بیا په ما باندې شکایت شو چې دا خو ډېر د ټاپ کاریګر دی ځکه خو راته دا خلک تیز استاد وی او بل ما به کار ډېر زر زر کوم یاره بس په ما شکایت وشو چې لکه دا کس ونیسي او د ده نه لاس کټ کوو نو چې ما ته پته ولګېده زه تیسته د شپې شپې راوتښتېدم او شاګرد مې ورته پرېښودو چې بیا مې د شاګرد تپوس وکړو نو د هغه نه یې لاس کټ کړي. زه چې اوس هم کار وکړم که نه نو یقین په خدای وکړه چې په ما ګناهګار ونه کړي زه چې اوس هم دیاړې وکړم نو زه خپل شاګرد له پیسې لېږم د روغۍ دپاره. ښه بس داسې کار وکړه چې دا کار شروع کړه ښه استاد بس زه په دې کار ورځم او بس کسان راپسې راوله وګورئ ببوزي والا خامخا راوغواړه هلکه نو زما خو دغه دوه وروڼې دي بس تا سره کار کوي یاره ببوزي والا به راله راغواړي پیره ځکه چې زه تیز یم او په ما خوله ډېره زر راځي چا راته ببوزي وایي چې زه نه نو تا نه به اوس زه ببوزي والا بیل ګورم یار بس څه چل راله وکړه یاره بغیر د ببوزي نه کېږي. زه بس ټیک ده تاسو کار شروع کړئ زه ورځم چېرته ببوزي والا د نه ګورم صحیح ده زه ببوزي والا کوم. تا څنګه مصري دی یار هلکه شهیدالله وزګار یاره وزګارې ویمه وزګارې یو کس ته ببوزی دی یاره چې ببوزی ورته وې مړه څه وې هلکه تا څه په غم هم سر دی ویمه که نه یو کس ته ببوزی چې ببوزی ورته وې وزګارې که نه څه وې وزګارې ښه زه راځه
راځي چې په دې کار باندې لاس پورو کو د ګنټې کار د ډېری وګدونه ښه هلکه ته خاوره راوړو ته خټه راوړه ښه چې دا ټیپونه هم پسې ایسته لګو ښه لاس وخوځو صاحب زه ول خاور راوړم هلکه دا والي استاد بس دقسې دا را رسوئ دقسې چې دا ټیپونه پسې کوو هلکه زر زر راځه څه ټانګه ټانګه کېږي یار زر زر راځه دا زه راته ښایه دلته کې واچو خو زه تقاضې له ورځم زه راځم ښه په دې د پاسه واچوه دا سړی خو ډزه او تقاضې لري یار بس وکړي استاد لکه څه شو هغه استاد و و یاره تقاضې له زمانو لکه تا څنګه استاد دی یاره یاره د څلور پیرې تاسو ته مې ویلي نه و چې کار ته والی او دا ستاسو نه تقاضو له دا هغه خو د تقاضو په مخه مسلې ډز او تقاضا ده دله ببوز یې راوړه دا مې ولې ببوز یې له نیکه دی ببوز یې له به مې ولې کس هلته پروت دی راواله ورشه ببوز یې به ورته صرف وی ښه ببوز یې به ورته وی ټیک ده او هغه ځای ته واوړه ببوز یې ولې ورکړه لکه دا والو سم دی چې هلکه سپرغی یم که زما په خوله د یقین د دې کس نه تپوس وکړه هلکې ماشاءالله پې اوس وایو ته دې تپوس وکړه هلو نه نه مړه ماشاءالله سړی خو ښه دی او کار یې صفا دی او تیز هم دی خو پته به یې لګي یاره نو واو ټیک ده دا باچا پرنګ پسې رنګ دی پرنګ نه مې پرېږدي دا خلک استاد جي مړه دا کار به ختمول غواړي یاره دا به ختم کو خو دا ببوز یې څه سیسټم وکړه ببوز یې څه شو ببوز ببوز یې له میکس نقل راواله لکه ببوز یې راله راوړی ببوز یې ګرمي ده مړه داسې نه که نه یاره دا سوری ولې لاندې طرف ته راولې داسې دا څه ځناور یې یار په ځناورو لکه دا ببوز یې راته ووښه که نه ببوز یې راته ووښه کوړې که ولې ببوز یې ولې ما پې مه ووښه ببوز یې ووښه ببوز دی استاد جي خیر لږ کونډ دی دا سړی ببوز دی ما ځناور یې ځناور راغلی خیر دی کونډ دی ته ما ته څه ته ولاړې خټه راوړه چې ټیپ کې وکړو که نه یار زر راوړه هله شابه 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 زوره کار نه دی خیر کې خو دا شی راته وران ښکاري برې واړه استاد جي نه 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 دا به لاندې لګو دا مله ټول ځناور دي ځناور لیونې دا والي استاد دي هلکې ډګې راواله ښه چې ایسته کې پکې ولګو دا والي استاد جي په ډکې څه وکړم تا یاد نه کوره په دې د غر که کونډ دی دی او پوهېږې ته نه مله ډکې نه ډګیر او زه پرې د بلاک راکړه چې بلاک پکې ولګو مزه دا څنګه خلک کېده ګرمي ده هلکه صحیح به بوځی وښه ځان د موخه ماته وښه مړه داسې مګ دی که نه یار هر یو ته به ځان له ځان لري ګټه راکړه دغه ګټه راواله ګرمۍ لیوني کړو ده په لوټه څه وکړم نو دې سر ته درله راواچوم لوټه نه ګټه راکړه ګټه دا څه هلکه ورشه ورور ته مو ووایه چې راشي دا څه څنګه خلک دی یار استاد جي ولې څه هلکه که کار راباندې که استاد جي پرېږده دا سړی لرې که لکه نو تاله به زه اوس بل سړی چرته د ګرمۍ نه مړ کړم دا سړی لرې که په خبر هم نه دی لرې که هلکه لرې که که کار رانه غواړي دا سړی لرې که لکه دا مې همدله په شرمولو را پیدا کړو مړه بس زه نه کومه چې دی زه نه کومه بس بیا زه ځم هغه ته کار کوو زه زما بل څوک دی نه ګورم مړه مړې کړم دا ورسره بوځه دا اوسه بوځه ښځه دا اوسه بوځه راځه لکه دیوداسا اوی راځه دی بی خوب اساس تام را پسې نیمه دیاري بلاک ولا راواله بلاک راواله په سر مې بلاک ولا زر راوړه لکه زر راوړی زر استاد جي دا سړی مې در راوستو لکه د نظر مسلې ده خو د غوږونو نه برابر دی دا بس صحیح ده خو ګوریا زه نه دا بل شي په شانې نو چې د کم ځای نه راته اواز راتلو بس هغه سیټ ته به بوځې وښه ښه هغه ځای ته دې ځای ته راشه دې ځای ته ورته وردېږه ځه دیوال ته مو وښه ماته وښه ماته دا څنګه د نظر مسله ده دا سړی راته ډول ښکاري
لون خو نه دی لون دی کنه مړو الکه یا بدله کار کوم او یا دې کسانو زه دې ونه کړم دا لرې که یا مړو استاد نو تا ته خو ما ولي وی چې څوک نشته نو زه تاله اوس د کم ځینې کسان راولم یاره بس چلو که رګنې زه تاسو خو په ما باندې تک شړانده او کاڼه قلار کړه دا وګورې خدای دې بي خو باسه د راکه دا به بوځې مې راته ځان ته په خپلې وم بس تېره لاړم ښه لکه استاد نو چې نه دې شو کولی ما ته به دې ویلي دا د کول خدای شته که دا د کدې د دار ځای نه راولي دا د له څوک نشي کولی دا چې په دا بوجه زمونږ دی دا ما د ځان سره دا ما د ځان سره پرېږده په دې مرانه دا لاړم بس تا اوس څه په لانجه واوړېد یا خو زه به هم لا چاته